بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم تاسو دوست عبدالله او زه ښایم تاسو ته د اډاب السټریټر فل ټریننګ. امید لرم چې د الله په فضل او کرم سره به دا د اډاب السټریټر 9 نمبر کلاس دی او په دې کلاس کې به موږ وایو د ګریډینټ په هکله. ګرانو کتونکو، ګریډینټ څه ته وایي؟ نو راځئ چې په اډاب السټریټر کې وګورو. ګرانو کتونکو، ګریډینټ وایي د دوو کلرونو مجموعې ته. مثلا سور کلر را شروع شي یو طرف نه چې دی بل طرف ته رسیږي، د دې نه د راته شین رنګ جوړ کړي. نو داسې دوو رنګونو مجموعې ته ګریډینټ وایي. لکه زه اوس تاسو ته ښیم دلته موږ سره دې سیټ ته د ګریډینټ پوره یو بار دی. په دې کې موږ د ګریډینټ ټول څومره آپشن چې دی هغه ټول موږ په دې ځای کې ویلی شو. بیا موږ سره دې ځای کې یو د ګریډینټ ټول هم دی. دې ټول په ذریعه باندې موږ د ګریډینټ انګل ډرا کولی شو. مثلا چې د موږ د انګل د کم طرف نه خور شي. اوس مثلا زه یو ریکټینګل جوړم. دا یو ریکټینګل ما جوړ کړ. زه غواړم چې په دې کې د دغه شان کلر وي. ګورئ دې کې یو طرف ته سپین کلر انتخاب شوی، بل طرف ته تور کلر انتخاب شوی دی. نو دلته کې زموږ د ریکټینګل کې هم دغه ګریډینټ دی واچولو. تور رنگ دې ځای نه شروع شوی، ورو دلته د بل طرف ته سپین شوی دی. یعنی دا زمونږ د دوو رنګونو مجموعه شوه. ښه موږ اوس امید لرم تاسو به په ګریډینټ باندې پوه شوي وي چې ګریډینټ وایي څه ته. دغه شان موږ یوازې ګریډینټ د دوو کلرونو نه شو جوړولی. موږ ګریډینټ څومره چې زموږ زړه غواړي هغومره کلرونه جوړولی شو. مثلا اوس ما دا یو ریکټینګل جوړ کړ. په دې کې شپږ اووه رنګونه استعمالوم. نو هغې لپاره موږ راځو دلته کلیک لګوم. چې بل کلیک لګوم ګورئ زموږ دلته بل هینډل جوړ شو. چې بل لګوم بل جوړېږي. چې بل بیا کلیک کوم بل جوړېږي. چې کلیک کوم زموږ بل هینډل دلته موږ ته جوړېږي. نو څومره چې زموږ کلرونه پکار یې موږ یې په دې کې اچوی شو. حاجي راځو اوس موږ ځان ته د دې دا ګریډینټ بهر راوباسو دغه شانتې. که دې کې تاسو ته ګریډینټ په لاس نه درځي نو د ګریډینټ راویستلو لپاره موږ سره دلته کې وینډو ده. په وینډو کې لاندې راشي وګورئ ګریډینټ به لیکلی وي، په هغې باندې کلیک ولګوئ. نو تاسو ته به د ګریډینټ مکمل آپشن یې راکولاو شي. زموږ دا ګریډینټ په کار دی یو، او دې سره زموږ یو دغه کلر پینل په کار دی. دا به موږ ورته راوباسو دغه شانتې ځان لپاره. دې کې به فټ کړو. او بیا موږ سره سواچز دي، هغه هم موږ ځان لپاره بهر راوباسو. د کلر سواچز لپاره موږ راځو وینډو ته، او وینډو کې دې کې ګورو چې کلر سواچز چېرته دي. زموږ دا دي موږ سره سواچز. ما په سواچز باندې کلیک کړ، موږ ته سواچز راوکړه. دا زموږ ورکشیټ دی. اوس زه غواړم چې دا سواچز د برني کلر سره یو ځای شي. نو جست دې ځای نه ونیسئ، یو بری راوړئ. ګورئ یو نیله غوندې کرښه یې موږ ته وښودله. نو مطلب دا دی چې دا د برني کلر پینل سره یو ځای شو. نو چې څنګه یې پټې دا به هغې سره ونښلي. اوس دا دواړه یو شو موږ لپاره. اوس زه غواړم چې دا ګریډینټ دې دې سره ونښلي. اوس دا درې واړه زموږ لپاره یو شو. ښه زموږ دا مکمل زموږ چې کوم شی نه پکار وو هغه موږ ځان ته دلته کې بهر راویستل. اوس راځئ چې د ګریډینټ باندې شروع وکړو. ښه موږ د ګریډینټ اوس مثلا دې ځای کې دا کومې هینډلې چې موږ اچولې دي دا یاد ساتئ. په السټریټر کې دې ته سلایډرز وایي. ښه دا سلایډر یو سلایډ دی، دا بل سلایډ دی، دې ته سلایډز وایي. اوس که دا ډیلیټ کول غواړئ بس داسې انتخاب کوئ، یا لاندې طرف ته راولئ، یا داسې انتخاب یې کوئ او دا ډیلیټ باندې کلیک کوئ. بیا بل انتخاب کوئ او ډیلیټ باندې کلیک کوئ نو به ډیلیټ کړي درته. بله خبره یاد ساتئ، اوس په دې کې چې د دوو هینډلو نه دا کمیږي نه. هر څومره که لاندې بوځئ او ګورئ ډیلیټ هم کار نه کوي، دا نور ډیلیټ کېږي نه. ځکه که موږ دا یو هینډل ته ډیلیټ کړو نو دا به یو کلر پاتې شي. یو کلر خو دا ټول دي. ګورئ دلته سواچز نه موږ یو کلر اچولی شو، دې ځای کې هم یو کلر، دې ځای نه هم اچولی شو. داسې موږ ګریډینټ په کومه لاره باندې اچولی شو. یو لاره خو دا ده په دې طریقه باندې. مثلا زه دلته نه دا ریکټینګل ډیلیټ کوم، بل یو ریکټینګل جوړوم. داسې یو ریکټینګل ما جوړ کړ. دې نه باندې مخکې نه اپلای دی. زه دلته نه فل ختموم. مثلا زه اوس یو ریکټینګل راخلم، دې ځای کې
صرف کلر اچوم یو ریکټنګل ما راواغسته دلته مې داسې ډرا کړه. نو ګورې اوس دې کې هېڅ هم نشته. یو طریقه خو یې دا ده چې بس د ګریډینټ پینل ته راشئ او په دې باندې دلته کلیک ولګوئ. چې کلیک هم ولګو اوس ګورئ دلته دا سټروک انتخاب دی. یاد ساتئ چې کله هم تاسو ریکټنګل ډرا کو مثلا یو ریکټنګل هم داسې جوړ کړه اوس راشئ دلته وګورئ چې دلته کې سټروک انتخاب دی که فل. که تاسو په سټروک کې ګریډینټ اچول غواړئ نو بیا دلته دا سټروک انتخاب کړئ او که په فل کې اچول غواړئ نو بیا فل انتخاب کړئ. فلم انتخاب کړه اوس راشي جست په دې ګریډینټ باندې کلیک کړئ نو دا بس تاسو په دې ریکټنګل کې واچئ. بله طریقه دا ده موږ سره مثلا دا یو ریکټنګل موږ جوړ کړ اوس په دې کې زه ګریډینټ اچوم نو دلته موږ سره د دې فل لاندې وګورئ دلته یو دی کلر او دویم ورسره دی ګریډینټ. زه غواړم چې کلر پکې واچوم دلته کې کلر به انتخاب کړم نو اوس کلر چینج کړئ راشئ بس جست په دې باندې کلیک لګوو په دې کې به درته اچئ. خو یاد ساتئ چې دلته فل انتخابي که سټروک انتخابي نو بیا به د دې آوټلاین کې اچئ. نو اوس زه غواړم چې کلر نه دی پکار زموږ دې کې ګریډینټ پکار دی نو په دې باندې کلیک ولګو ګورئ موږ ته په دې کې ګریډینټ واچولو. د ګریډینټ دویمه طریقه دا ده دې ذریعه باندې موږ اچولی شو. بیا پاتې شو موږ سره د ګریډینټ ټول دا څه دپاره استعمالیږي نو ګریډینټ ټول موږ ته د دې انګل ښیي چې دا ګریډینټ د کم طرف نه وي. یاد ساتئ په دې ځای کې د ګریډینټ پینل کې چې د حالم دی ګس طرف ته لیفت طرف ته چې کم کلر انتخاب وي دغه کلر به دی چې کوم ځای نه تاسو د ریکټنګل د ګریډینټ شروع کوئ نو هغه کلر به هلته اول اچي. مثلا دلته کې سپین کلر دی ګورئ زه دا ګریډینټ اوس دلته نه شروع شوی دې ځای پورې راغلی داسې زه غواړم چې بره نه یې راولم ګورئ بره داسې راښکمه لاندې طرف ته دې ځای طرف ته ګورئ ما داسې راښ کړ نو کوم ځای چې ما شروع کړه هغه ته به سپین واچي کوم ځای کې مې چې ختم کړ د اخري اینډ کې به موږ د تور کلر واچي هم کته ګورئ ښه زه اوس دې ځای نه شروع کوم راځم دې کارنر ته دې کونج ته راځم نو ګورئ د دې ځای نه سپین کلر شروع کړ لاندې ځای باندې ختم کړ. نو یاد ساتئ کله هم چې زموږ د فسټ پوینټ چې دی دغه سپین کلر والا ځای دی دا چپ طرف ته چې کوم ځای دی یعنی لیفت طرف ته چې کوم ځای دی دې ته څه وایي فسټ پوینټ. زه غواړم ګورئ چې سپین کلر د هغه طرف نه را شروع شي په تور دی ختم شي ګورئ داسې په تور باندې ختم شو. بیا موږ سره د سواچز کې دا سواچز ما څه لپاره راواغستل دې کې موږ سره ریډیمیډ السټریټر والا یو څو کلرونه اچولي دي د خپل څه ګریډینټ یې جوړې کړي څه پیټرن یې دي موږ ته دوی یو ګریډینټ دلته جوړ کړی دی چې بلو سکای په نوم باندې ګورئ دوی دغه ګریډینټ ریډیمیډ دی موږ ته تیار کړی دغه شان 2 3 4 نور هم تیار کړي دي راته ګریډینټ یې دا یو پیټرن دی پکې دا یو څو کلرونه دوی راته ریډیمیډ جوړ کړي دي دې ځای کې. انشاءالله دا پینل به بیا ښه ډیټیل سره وایو د سواچز په نوم باندې به یو کلاس جوړو هغې کې به ښه ډیټیل سره وایو. نن زموږ ټول کار د ګریډینټ سره دی. زه غواړم چې د دې ګریډینټ په ذریعه باندې یو څه شی جوړ کړم خو موږ سره اوس فلحال موږ اوس دا یو قسم ګریډینټ ویلې مثلا دلته وګورئ موږ سره لیکلي دي لینیر ګریډینټ دی دا بیا ورسره دی ریډیل ګریډینټ. نو ریډیل به څنګه موږ استعمالو ګورئ که زه په همدې باندې استعمال کوم هم دې کې موږ استعمالولی شو دا ریډیل خو زه دې لپاره زه یو الپ ټول راخلم په هغې باندې جوړول غواړم دا یو به ډیلیټ کړو الپ ټول. ګورئ اوس زموږ دا کلر د دې ځای نه سپین نه شروع شوی دی په تور ختم شوی دی. زه غواړم په دې کې بل یو کلر واچوم نو کلر اچولو لپاره موږ سره ډېرې طریقې دي. یو طریقه یې دا ده چې دې ځای نه کلر راواخله او په دې ځای باندې ور واچو نو ګورئ دا کلر دې ځای کې واچو او بل زه ورته یم چې دویم کلر ما سره دا راواخله او دې ځای کې ور واچو دا 2 طریقې شوې. اوس زه غواړم یو بل کلر دې دې منځ کې وي نو هغې لپاره زه لږ لایټ اخلم او دې باندې داسې واچو نو 3 رنګونو نه موږ ته ګریډینټ تیار کړ. اوس مثلا زه غواړم چې دغه کلر دی د دې ځای ته هم راشي دا یو زما نه دی خوښ نو دلته ډیلیټ وه دا به ډیلیټ کړي نو دې لپاره به الټ ونیسئ او دا به داسې راډریګ کړي دې طرف ته به یې راښ کړئ چې راښکلو نو دا د دې نه کاپي دی واغستله. خو یاد ساتئ چې الټ سره که الټ نه بغیر نو دا به راځي دی خو نو موږ خو دا په کار نه دی زموږ کاپي په کار ده نو کاپي لپاره موږ الټ سره نیسو د خیر غځو
مثلا اوس موږ دا انتخاب که چې دا موږ څنګه انتخاب که ګورئ موږ سره یو دا شی جوړ شو دلته کې یو دا دې ته موږ وایو موږ سره چې کله موږ یو سلایډر انتخاب کو نو موږ سره د دې دواړو سایډونو ته یو داسې ډاټس غوندې ښکاري دې ډاټس په ذریعه باندې دا د دې رنګ چې څومره خور شوی دی د دې ځای کې دا ښیي موږ ته زه غواړم چې دا لږ نور هم خور شي دلته ګورئ موږ دا رنګ ډېر خور کړو دلته د دې لپاره دا استعمالیږي موږ دا رنګ پیلاوئ خورئ یې راته راځو اوس ریډیل ګریډینټ ته اوس زه د دې سټایل چینج کوم ریډیل ته نو تاسو کتل چې زمونږ دا ګریډینټ یې ریډیل ته بوته د دې نه دا کلر دا یو ته ختموم نو تاسو بیا ښه پوه شئ ګورئ زمونږ ګریډینټ اوس په دې شکل کې شو بیا موږ سره دې ځای کې د دې انګل دي دا انګل اوس مثلا ته غواړې چې دا دې انګل دې کم طرف نه شي دې ځای نه څنګه کولی شو موږ مثلا زه غواړم چې د دې ځای نه دې را شروع شي دا کلر داسې دې ځای پورې د ګریډینټ راته جوړ کړي ګورئ یا دې ځای نه شروع کوم داسې زموږ دا ګریډینټ واچوئ او دې ځای نه هم کولی شو انګل یې چینج کړي مثلا 90% 120 ډیګري 150 ډیګري او دغه شانتې 180 ډیګري نو دغه شان ډیګریان ورته موږ ورکولی شي بیا موږ سره د دې دلته کې یا د دې دلته کې موږ سره اسپیکټ ریشو ده اسپیکټ ریشو څه لپاره استعمالیږي دا استعمالیږي مثلا دلته نه یو بل الف راخلم او داسې او سوري دلته نه او الپس ټول راخلم د دې په ذریعه باندې داسې یو فلیټ الپس جوړوم دایره جوړوم زه غواړم چې اوس په دې کې ګریډینټ واچوم خو زمونږ دا ګریډینټ چې په دې کې مو واچولو هغه ګریډینټ مغه شان دی ګول دی ریډیل دی سټایل دی که نه زه غواړم چې دا د دغه شان څنګه چې زمونږ د الپس ټول دی دغه شانته دی دا هم لږ داسې فلپ غوندې شي نو دې لپاره موږ راځو دلته کې دغه فلپ ورته انتخابو ولې تاسو ته به ښکاري په دې کې څنګه چې زمونږ الپس ټول دی همدغه شانته ګریډینټ یې موږ ته پکې واچوو نو دا د دې سټایل لپاره استعمالیږي بیا به زمونږ سره ته لاندې اوپیسټي ده اوپیسټي موږ سره لپاره استعمالو مثلا دا دې کې موږ سره دا څو کلرونه دي مثلا زه غواړم چې په دې کې دغه رنګ چې دی د دې دا ټرانسپیرنټ کړي ټرانسپیرنټ مثلا دونه رنګ دی دا دومره درجه دی دا راته ټرانسپیرنټ کړي یا مثلا 10 درجې دی راته دا ټرانسپیرنټ کړي ټرانسپیرنټ څه ته وایي ټرانسپیرنټ معنا شیشه غوندې بس د دې شاته چې زه بل لیر کېدم نو هغه به د دې شاته ښکاري ګورئ دا د دې لاندې دی ښکاري د نیله رنګ لاندې نه ښکاري او د دې کم رنګ چې موږ ټرانسپیرنټ کم کړی دی اوپیسټي هم کمه کړې ده د هغې لاندې ښکاري وګورئ دې ته ټرانسپیرنټ وایي اوپیسټي کمولو لپاره او لوکیشن څه لپاره استعمالیږي لوکیشن اوس د دې 100% دی موږ دا ګریډینټ دې ځای نه شروع شوی په دې ځای ختم شوی نو دلته به 0 وي او دې ځای کې به 100 وي که زه اوس مثلا دې ځای کې یو بل جوړ کړم او دې ته زه د دې لوکیشن ورکړم 50% نو ګورئ 50 باندې بالکل مینس کې به شي ځکه دا 0 شو او د 100 شو د دې دواړو مینس 50 چې موږ انتخاب کړو نو دومره دې ځای ته راته راوسته امید لرم چې په دې ګریډینټ باندې هم ذهن خلاص شوی وي اوس راځو د دې ګریډینټ په ذریعه باندې یو څه شی جوړو خزر اعظم یو ریکټنګل راخلم او د دې ګریډینټ په ذریعه باندې نن یو پنسل جوړوم ما دا ریکټنګل جوړ کړ اوس دې کې موږ د ګریډینټ په ذریعه باندې دا معلومو یاد ساتئ په هر پکچر کې په هر عکس کې یا تصویر کې مهم رول چې دی هغه د ګریډینټ وي اوس که د دې موږ ګریډینټ صحیح ورنه کړ دې پنسل ته نو دا به بیخي معلومیږي نه چې دا پنسل دی مثلا دا کلر اوس راځو د دې نه کاپي اخلو کاپي اخیستلو لپاره موږ دا ویلو الټ ونیسئ یو دې طرف ته راخ کړئ دې به دې کاپي واخلي اوس کنټرول ډي وهو د موږ هغه عمل تکرار کړ
اوس دې کې ګریډینټ اچو. موږ چې دا لایټ بر نه په دې پنسل باندې ولګي نو دا بر کلر به موږ ته صحیح ښکاري او بیا دې طرف ته څومره چې شاته ځي نو دا ځای به ډارک کېږي. دغسې چې دې طرف ته راځي دا مخامخ ځای به باندې به رڼا ډېره پرېوځي نو دا به موږ ته رنګ لایټ ښکاري او چې څومره شاته ځي ډارک به ښکاري. نو دې لپاره موږ دې کې ګریډینټ اچوو. د لایټ او ډارک کلر لپاره موږ ګریډینټ استعمالوو. خضر اعظم اوس دا کلر په دې ځای کې اچوم. او همدا کلر په دې ځای کې هم اچوم. اوس راځو موږ په دې ګریډینټ باندې کلیک کوو. دلته کې د دې سټایل موږ لینیر تاړو. نو اوس دلته کې زموږ چې کوم کلر دی هغه موږ سره دی همدغه ډارک کلر ګرین، په دې طرف ته هم ډارک کلر ګرین دی. دې دپاره موږ دا انتخابو او دلته راځو موږ په HSB باندې کلیک کوو. موږ سره دا هیو سچوریشن برایټ والا وینډو کلاوه شوه. موږ سره اوس غواړو موږ چې دا لږ دې نه لایټ کو. نو دا وګورئ موږ سره برایټنس د دې لږ کمو، یعنې دا ډېر زیات ډارک دی که نه، رنګ پکې ډېر زیات دی. زه ورته وایم چې لږ یې رنګ کم که، دا چمک یې کم که. دې لپاره موږ ګوره دلته کې دا ورته برابرو. ګوره دې ځای نه ما لږ دې طرف ته راوستلم، دا موږ ته لږ لایټ شو. او دا سچوریشن هم ورته زه لږ دې طرف ته راوړم. بس دومره کافي دی. اوس ورې دا به لږ ډارک کوم ورته. نو زه دا انتخابوم، دا به ورته لږ دې نه ډارک کړم. ورته ما لږ ډارک همدغه سټایل زه دې ته هم ورکوم. دې لپاره زه راځم دا انتخابوم او آی ډراپر باندې زه د دې دا سټایل دې ته کاپي کوم. جست په دې کلیک کوم نو دا سټایل دې ته هم ورک. بیا زه واپس ګریډینټ ټول راخلم او زه غواړم چې د دې ځای اوس شروع کړي بل طرف ته دې راوړي. وګورئ زموږ دا کلر دې سټایل کې واچو. زه غواړم چې په دې ځای باندې د کلر ولګي، دې ځای باندې چې دا ځای لږ سپینوالی دې وي په دې کې. اوس دې کې سټروک دی، دا سټروک ترې نه مونږ ختمو. نو اوس مونږ ته محسوسېږي نه داسې خاص. زه وایم چې کلر دې په دې ځای باندې پرېږدي، په دې ځای باندې نو داسې څومره چې دې طرف ته ځي نو ډارک کېږي په پنسل، او چې دې طرف ته هم راځي ډارک کېږي. دې دپاره مونږ دا انتخابو او ګریډینټ باندې کلیک کوو. ګریډینټ مونږ دا هینډل لږ دې طرف ته راوړو او د دې نه کاپي اخلو بل دې طرف. د دې دا دغه ته راځو دې کلر پینل ته، دې ځای نه لږ لایټ کوو، لږ یې لایټ کوو. وایي موږ سره لږ غوندې لایټنس په دې کې راښکاره شو. زه اوس دا ټول انتخابوم او لږ یې داسې نری کوم. اوس زه راځم دې لپاره دلته څوکه جوړوم. نو ډایرکټ سلیکشن ټول باندې زه دا طرف انتخاب کوم دا، او دې ځای نه داسې دا بره طرف ته لږ راښکمه. نو زمونږ یې دا ریکټینګل یې لږ راونډ کړي. اوس زه غواړم چې دې ځای کې د دې لپاره څوکه جوړه کړم. دا شارپنر باندې چې شارپ شي نو داسې سټایل دې کې ور راځي. د یو ریکټینګل دلته جوړول غواړم او په دې کې هم ګریډینټ ورکول غواړم. خو ګریډینټ به زمونږ په دې شکل کې نه وي، به داسې شکل کې چې د لرګي کلر پکې وي. لرګي موږ سره دې کلر کې وي. دا کلر راوړم زه په دې کې اچوم او همدا یو راوړم دې طرف ته یې اچوم.
او دې ځای کې به هم دا کلر واچوم خو لږ به لایټ کو. دا لایټ زم چې د دې مطابق برابر شي دلته. اوس راځو موږ د دې څوکه برابرو. څوکې جوړولو لپاره پین ټول زه راخلم او دې ځای کې کلیک لګوم، یو بل هینډل ما جوړ کړ او بیا راځم په دې کلیک کوم چې دا ډیلیټ شي او په دې باندې هم کلیک کوم چې ډیلیټ شي. موږ سره مسله دا جوړه شو چې دا لاندې پنسل ښکاره شو، بلکې موږ اوس کار وکړو چې دا به د دې پنسل د ګرین کلر نه لاندې بوځو. دا صحیح شو. خو بیا موږ سره مسله پکې شته. دې مسلې حل کولو لپاره زه دا انکر پوینټ انتخابوم او داسې شفټ سره لاندې راښکم. سوري زه کوم چې لږ یې راښکته کړم داسې دې پورې. ډایرکټ سلیکشن ټول باندې زه دا لاندې طرف ته ډریګ کوم، خو شفټ بټن مې نیولې ده ورسره. دا کلر زه نورم لایټ کوم، ګولنس پکې ښکاره شي. او دا به هم لږ ډارک کړم. اوس راځو موږ سره دلته کې د لاین په ذریعه باندې زه دلته داسې دا لاین کرښه وهم او د دې په ذریعه باندې زه دا لاندې دا ریکټنګل چې موږ کوم جوړ کړو دا څوکۍ دا کټ کوم. نو دې لپاره زه راځم ابجیکټ ته او ابجیکټ کې پات ته راځم، پات کې ډیوایډ ابجیکټ بلو باندې کلیک لګوم. نو موږ سره دا د دې نه جدا کوو. اوس دې کې راځم دلته کلر اچوم، تور کلر پکې یو اچوم، همدغه تور کلر دې طرف ته اچوم او دلته کې سپین کلر اچوم، بالکل وایټ کلر، خو د دې وایټنس لږ کم کړم. حاجی زمونږ دومره ځای پورې تیار شو پنسل. زه اوس راځم دې لپاره ربړ جوړوم. ربړ جوړولو لپاره یو اوسپنه شانتي وي چې ربړ پکې ګیر وي، هغې کې هغه اوسپنه جوړول غواړم زه. خو دا اوسپنې کلر د داسې زیړ غوندې وي، میټل کلر چې ورته وایي. زه هغه راځم دلته انتخاب ورته زیړ کلر اچوم، بلکې دا یو کلر.
او د مینس کې ورته زیړ غوندې کلر اچوم. او د دې دا هغه هم لږ دې طرف ته کړو چې لایټ پته ولګي چې دې طرف نه پې لګېږي. اوس دې باندې داسې ډاټس غوندې جوړ شوي هغه ډاټس جوړول غواړو. دا راوند ریکټنګل راخلم دې په ذریعه باندې دلته کې داسې یو ریکټنګل جوړوم. دې کې به زه هغه کلرونه اچوم چې کوم کلرونه موږ په دې ګریډینټ کې استعمال کړي. مثلا دې کې 2 کلره موږ استعمال کړي دلته دې کې چې کوم کلرونه دي یو ډارک یلو دی او بل لایټ یلو تیز زیړ او لږ هلکه زیړ. نو دې کې به دا لایټ یلو واچوم. یو بل به دې خوا ورسره ریکټنګل جوړ کړم زه. سوري موږ دا راوند نه دی پکار زموږ ساده ریکټنګل پکار دی. او دلته نه دا یو ریکټنګل راخلم او په دې کې زه دې نه ډارک کلر اچوم. دا کوم ډارک کلر چې دی او موږ سره دا دی. او هم د دې نه یو کاپي اخلم هغې کې دا لایټ کلر اچوم. دا دواړه زه انتخابوم او آلټ سره د دې نه یو کاپي اخلم. کنټرول ډي سره بیا راسې راولم. دا ټول انتخابوم او دا دلته فټ کوم. ګروپ کوم او دې نه زه یو کاپي اخلم. دې ځای کې او کنټرول ډي وهم. اوس راځم د دې لپاره ربړ جوړوم. ربړ جوړولو لپاره همدا ریکټنګل راخلم داسې ډریګ کوم. او دې ته زه د ربړ ته دغه شانتې رنګ ورکوم. دغه رنګ ورکوم ورته یو 2 منټه نور لګي. او زه دا انتخابوم او دا لږ داسې راوند کوم او دا ربړ به د دې شاته بوزم. دا انتخابوم او کنټرول شفټ بریکټ باندې کلیک کوم. ګورئ د دې شاته بوت. زموږ پنسل تیار شو. ډایرکټ سلیکشن ټول باندې زه دا انتخابوم او لږې شیفټ سره لاندې طرف ته راښکوم. اوس د دې کلر چینج کوم. دا ټول انتخابوم او آلټ سره دې نه کاپي اخلم.
او دې ته زه کلر اوس چینج کوم. مثلا بلو کلر هم دې کې واچو دلته. لږ ډارک بلو به دې کې واچو او اوس راځم دا دویم انتخابوم. دې کې خو یو کلر دی، دې لپاره زه دغه لایټ بلو انتخابوم او دې ځای کې دا به د دې نه کافي کو. دا به انتخاب کړئ او وایټ ډرافر باندې په دې کلیک کړئ. دغه سټایل بیا هغې ته کافي کړي درته. نو دا موږ سره بل پنسل تیار شو او لږ بیا لږ نور نری کو، غاړه به لږ نری کو. د موږ پنسل یې تیار شو. بس نن لپاره دومره کافي. که دا ویډیو ستاسو خوښه شوې وي نو ضروري لایک کړئ او سبسکرایب یې هم کړئ او خپل دوستانو سره یې شیر کړئ. خپل د زړونو اظهارونه هم په لاندې کمنټونو کې وکړئ. تاسو کوم سوال کول غواړئ نو لاندې کمنټ کې لیکلی شئ. د دوی الله په امان.